الأبطال لا نحمي الرؤوس حسن النفوس. تازه خبر طالبانو واخان کې د پاکستانی پوځ لخوا لګول شوي تاسیسات ړنګ کړل. جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل ته د پاکستانی پلاوي د راتګ سره هم مهاله داسې خبر خپور شو چې ګنې طالبان د پاکستان سره پر وارخان معامله کړې، خو طالبانو یاد خبر رد کړ او ویل چې دا د دوی د دښمنانو تبلیغات دي. خو ښکاري چې کوم وطن دوست طالب د موضوع حساسیت ته کتلي او واخان ته د طالبانو یوه ډله لیږلې. په واخان کې د پنجابي حکومت له لوري جوړ شوی سرحدي نښان ړنګ شو. د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري په واخان کې د پنجابیانو هغه جوړ شوی څلی چې غوښتل یې واخان د خپلې خاورې برخه وګرځوي او عملاً یې اشغال کړي ړنګ کړ. هغوی چې زموږ غږ دروغ، ډنډوره او د پردیو دسیسه وبلله، نن دې عملاً وګوري. زموږ چغې نه هوایي وي او نه به د خلکو د دسیسو ښکار شو. د قانون وزیر قانع اکا او هغو ته چې په حقایقو یې خاورې اړولې او زموږ چیغې یې ډنډوري بللې وایو چې مهرباني وکړئ لاندې ویډیو وګورئ او ځانونه له اصلي کیسې خبر کړئ. لیکوال یوسفزي لیکلي د بدخشان واخان ته د پاک سرزمین پوځیانو ښه پرمختګ کړی، خپلې نښې یې هم کړي، خلک پرې خبر شول. دې خواته هم وشرمېدل، خو کار روان دی چې د خپل اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره مستقیم واخان د پاکستان خاوره کړي او نړۍ سره تجارت پیل شي. افغانستان د اسیا زړه اهمیت بایلي، څلور لارې به هماغسې په هوا پاتې شي. واخان د افغانستان تیره توره ده، خوراک یې هم د خرڅونکو هم د اخیستونکو مرۍ څیري. وطن مه خرڅوئ چې سخت بدنام کار دی.